یو مسلمان داسې وخت کې رالی چې د ده یو رکات دوه رکاته تې شوي دي، دی مسبوق دی او چې کله امام سلام اجر باسي دی به تکبیرات تشریق وی. اوس دغه سړی به څه کوي؟ نو چې دی کله پاسي او خپل رکاتونه پوره کړي، نو چې څنګه یې رکاتونه پوره کړه او سلام یې اجر باسو، دغلته به دی خپل تکبیرات پوره کړي. او یو سړی داسې دی چې د هغه نه ټول مونځ قضا شوی دی، نو که د دغې مونځ قضا دی په دغې ایام تشریق په دې ورځو کې ادا کوي، یعنی په دې 15 ورځو کې دی د هغې قضا ادا کوي، نو دی به ورسره د دغې تکبیراتو هم قضا ادا کوي. البته که دی د دغې مونځ قضا په دغه ورځو کې ادا نه کړي او د دې نه ما سوا په نورو ورځو کې بیا ادا کوي، نو چونکې هغه ورځې اوس ختم دي، لہذا د ده نه دغه تکبیرات تشریق دا اوس د ده نه ساقط شو. دغه شان یو سلام وګرځي او یو مسلمان چې کوم دی د قبلې نه مخ واړو، چې هغه منافي خبرې دی ونه کړي چې په هغې باندې د یو انسان نه سجده سهوه ساقطېږي. سجده سهوه د چا نه کله ساقطېږي؟ چې دې دنیایي خبرې وکړي او یا د قبلې نه چې کوم دی مخ واړی، نو بیا د ده نه سجده سهوه ساقط شوه. البته په تکبیرات تشریق کې که یو سړي د قبلې نه مخ واړو خو دنیایي خبرې نه دی کړي، نو اوس هم دې تکبیرات تشریق ویلی شي. نو تکبیرات تشریق چې مخ په قبله باندې ناست نو ویل افضل دي. یو مسلمان داسې دی چې تکبیرات تشریق هغه یې نه دی ویلی او د جومات نه ووتو، اوس د ده نه ساقط شوه، واجب تې پاتې شوه، ګناهګار دی. ګورې یو مسلمان داسې دی چې هغه راغلی دی دلته او مونځ یې وکړو خو د ده اودس مات شو، نو که اودس ده په قص مات کړي نو تکبیرات تشریق دی نشي ویلی، ګناهګار پاتې شو. او که دا اودس د ده نه مات شو، د نه دی مات کړی، نو افضل او بهتر او مستحبه طریقه دار چې دی لاړ شي اودس وکړي او بیا تکبیرات تشریق بغیر د خبرو کول نه. او که په دغه حالت باندې ووایي نو هم جایز ده، لیکن بهتر صورت یې دغه دی.